خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم او په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې نن موږ د پښتو یو پیاوړی ژوندی څلی میلمه له ځانه سره لرو. ښاغلی کټوازی صاحب د ولسي جرګې غړی، زه ستاسو پر مخ کې ده ته هرکلی وایم. ښاغلی کټوازی صاحب په خیر راغلی، جرګې ستړي مه شئ. نو درنو لیدونکو، موږ به خبرې اترو په ترڅ کې د جرګې په اړوند یا په جرګه باندې خبرې کوو. تاسو کومې ستونزې لرئ یا کومې غوښتنې لرئ، تاسو له موږ سره هغه شریکولی شئ. ګورو چې تاسو څه وایي یا موږ تاسو ته د جرګې په اړوند ښاغلی کټوازی صاحب څه لري. زموږ د دغه ارزښتونو د پښتني جرګو زموږ د پښتني ارزښتونو په اړوند دا جرګې مرکې یا د ولسونو دغه سوله ییزې لارې چارې دا د پکتیا یا د لویه پکتیا یا د پکتیکا خلک یا د دغې سیمې خلک تر ډېره ځایه پورې په لاره پښتونخوا رانیولې. تر دې ځایه پورې دا د پښتنو یو هغه بنسټ ده چې ټول پښتانه په جرګه باندې راټولېږي او یو چورلاویز ارزښت ده چې پښتانه په دې راټولېدلی شي او راټول شوي دي. نو ګورو چې کټوازی صاحب د جرګې د ارزښت په اړوند باندې کومې خبرې لري، ستاسو په وړاندې به وي. درنو لیدونکو، تاسو کولی شئ له موږ سره په اړیکه شئ، د خپلو ستونزو په اړوند له موږ سره خپلې خبرې شریکې کړئ. ښاغلی کټوازی صاحب، تاسو په یوه داسې ټولنه کې رالوی شوي او پنځېدلي چې هغه لکه ما چې وویلې هغه د جرګو مرکو او د ولسونو هغه ارزښتونه چې موږ نن پې ویاړ کوو هغه ژوندي دي. تاسو د هغه نه راغلي په ولسي جرګه کې همدارنګه اداري سیاسي جرګې پرېکړې او دا هم ګورئ. تاسو پښتني دغه ارزښت د جرګو مرکو ارزښت یو سپېڅلی، زه خو ورته سپېڅلی وایم، تاسو څنګه ورته په کوم ارزښت باندې منئ د جرګو مرکو ارزښت؟ د لویه بخښونکي خدای په نامه تر هر څه مخکې کوچي صاحب تاسو ته د تاسو تلویزیون ټولو کارکوونکو او کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او ډېره مننه کوم چې په دغسې یو مهمه مسله باندې چې جرګه د موږ یو ملي ارزښت ته په دغسې یو مهم مسله باندې ما ته بلنه راکړې ده. زه اجازه غواړم مخکې د دې لپاره چې دغه جرګه د موږ چې دغه تلویزیون لیدونکي ډېر ځوانان تشکیلوي او دغه د جرګې دود داسې هغسې چې جرګه د موږ یو د افغانانو په ځانګړي ډول د پښتنو لرغونی دود ده چې موږ یو ویاړلی او لرغونی تاریخ لرو. نو جرګې د موږ د تاریخ د نږدې 15,000 کلن تاریخ یوه برخه ده چې تاسو پوهېږئ چې په هغه وخت کې چې لرغونو اریایانو به فیصلې کولې د جرګو له لارې چې هلته دوی ورته سبا او سمیتي ویلو. دغه جرګو ته چې اوس موږ تاسې دغه د هند هغه ته چې ګورو چې د دوی دغه د ولسي جرګې ته اوس هم لوک سبا یایي چې هغه له دغه هغه څخه اخیستل شوې ده او دغه جرګې له هغه